بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. نن موږ تاسو یو ډېر بهترین بحث ته رسو. موږ تاسو NTFS فایل سیستم ویلی دی. NTFS مطلب د نیو ټیکنالوژي فایل سیستم. په نیو ټیکنالوژي فایل سیستم کې زیاتې خوبیانې دي. یوه د دې خوبیانو څخه چې دا هغه ډیسک کوټه ده. ډیسک کوټه چې دا زموږ او ستاسې د نن ورځې د درس موضوع ده. ډیسک کوټه کې څه ترسره کیدلی شي؟ د ډیسک کوټه په واسطه باندې اډمنسټریټر کولی شي په یو ډرایو کې د یو یوزر دپاره سپیس څنګه کې مشخص کړي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی که موږ او تاسې یو ډرایو ولرو، فرض که دا زموږ یو ډرایو دی د ډي ډرایو، او بل طرف ته موږ او تاسې کمپیوټر ته چې کله موږ او تاسې ډیسک کوټه عملي کوو، بیا باید د اډمنسټریټر په واسطه باندې څنګه شوي یو داخله شوي یو. باید کمپیوټر ته موږ د اډمنسټریټر په واسطه باندې داخله شوي یو، ځکه بل یوزر نشي کولی چې ډیسک کوټه څنګه کې کنفیګر کړي یا یې عملي کړي. نو موږ د مثال په ډول دلته یو یوزر لرو د احمد په نوم باندې. موږ اوس د دې دپاره څنګه کوو؟ یو سیټینګ کوو. سیټینګ په دې ډول کوو، موږ کمپیوټر ته وایو د ډیسک کوټه په واسطه کله چې احمد د ډرایو ته داخلېده، خو مخکې دې موږ راځئ دا معلوم کړو چې په دې ډرایو کې ټول 60 GB سپیس خالی دی. موږ د ډیسک کوټه په واسطه باندې کمپیوټر ته وایو، موږ څخه مطلب اډمنسټریټر دی. بیا وایم موږ باید کمپیوټر ته د اډمنسټریټر په واسطه باندې داخل شوي تر څو ډیسک کوټه عملي کړو. نو موږ کمپیوټر ته وایو یا اډمنسټریټر کمپیوټر ته وایي کله چې احمد کمپیوټر ته داخلیږي، نو احمد د 60 GB سپیس کې ایله د وکولی شي 200 MB سپیس څنګه کې استفاده کړي. د دې نه اضافه سپیس به نشي کولی. کله چې احمد د ډرایو ته داخلیږي، نور یوزران چې د ډرایو ته داخلیږي دا ډرایو به ورته 60 GB وي، خو احمد چې کله داخلیږي احمد ته به 200 MB وي. احمد ته به څومره وي؟ 200 MB وي. یعنې دغه رقم موږ تاسې کولی شو په یو خاص یوزر باندې ریسټرکشن ولګو یا محدودیت ور باندې ولګو. یعنې موږ ورته وایو چې د احمد دپاره د دې ډرایو لیمیټیشن یعنې لیمیټ موږ ورته ټاکو. لیمیټ څه ته ویل کېږي؟ حد ته ویل کېږي. موږ د احمد دپاره حد څومره ټاکو؟ 200 MB ټاکو. د دې کار د عملي کولو لپاره لومړی موږ تاسې راځو مای کمپیوټر ته یا دس پی سي ته. فرضاً زموږ ډي ډرایو دی، هر ډرایو باندې تاسو دا کار کولی شئ، هر ډرایو چې ستاسو طبیعت وي. موږ ډي ډرایو ته راځو. په ډي ډرایو باید ښه کلیک وکړو، پراپرټیز ته راشو. په دې ډرایو کې وګوره 60 GB سپیس خالی دی. موږ راځو کوټه ته، دلته شو کوټه سیټینګ باندې کلیک کوو او بیا د هغې څخه وروسته یس. دلته موږ ځینې آپشنونه لرو. لومړی خو به موږ انیبل کوټه منیجمنټ کوو. کوټه په دې ډرایو باندې څنګه شوله؟ عملي شوله، یعنې انیبل شوه. دویم آپشن موږ لرو ډینای ډیسک سپیس ټو یوزر ایکسیډز کوټه لیمیټ. که په دې موږ کلیک وکړو نو څه به دلته ترسره شي؟ دلته به یو کار دا ترسره شي چې په دې ډرایو کې فرضاً موږ ورته وایو احمد. موږ ورته څه وایو؟ احمد ورته وایو. احمد چې د ډرایو ته راځي نو ډیسک کوټه به په هغې باندې عملي وي او موږ تاسې ورته لیمیټ به ټاکلی وي. لیمیټ مطلب اخري حد. اخري حد موږ فرض که 200 MB احمد دپاره څنګه که وټاکه. نو کله چې دغه حد یا د احمد اعظمي حد، اصل کې خو 60 GB خالی دی، خو احمد دپاره به د ډرایو څومره وي؟ 200 MB به. کله چې احمد خپل کمپیوټر ته داخلیږي یا دې کمپیوټر ته احمد د خپل یوزر په واسطه باندې داخلیږي، نو احمد دپاره به سپیس څومره وي؟ 200 MB به وي. ولې به 200 MB وي؟ ځکه موږ ډیسک کوټه کې ورته څنګه کوو؟ مشخصوو. او بیا چې موږ پسې دغه آپشن هم څنګه کړی وي، انتخاب کړی وي، د دې وظیفه به څه وي؟ کله چې احمد د خپل 200 MB سپیس ته ورسېد، د دې نه اخواته به دا ډینی وي، نه به شي کولی د دې نه مخته ولاړ شي. ښه، موږ په دویم سټپ کې دا مو انیبل کړه، بیا ډینی ډیسک سپیس باندې مو کلیک وکړو. دې ځای کې ګوتې نه وهو.
ځکه که دلته موږ سپیس لیمټ کوو نو هغه په مکمل ټولو یوزرانو باندې عملي کیږي. موږ باید مخکې یو بل کار هم وکړو ملګرو. موږ باید کمپیوټر منیجمنت ته یوزر برخه ته راشو. که چیرې یوزر جوړولو باندې نه پوهیږئ د یوزر اکاونټ ویډیوګانې وګورئ. صحیح ده. موږ دلته ښي کلیک کوو نیو یوزر. دلته ورته وایو احمد یوزر موږ څنګه که کریټ مو که جوړ مو که احمد دا د جوړ شو. بیرته راځو دس پی سي ته. په ډي ډرایو باندې ښي کلیک کوو. پراپرټیز enable disk quota او deny disk space to users exceeding quota limit. موږ دلته وویل چې احمد ته موږ 200 MB سپیس ورکوو چې 200 MB پورې استفاده وکړي. بیا په دویم سټپ کې موږ دلته راځو quota entries ته. دا درته اوس راوایم. quota entries ته راځو. دلته quota entries کې بیا راځو quota ته. دلته بیا راځو نیو quota entry په دې باندې کلیک کوو. زموږ یوزر څه نوم یې د احمد لیکو. دلته چیک نیم یعنی وګوره کمپیوټر ته موږ وایو چې احمد موجود دی که نه. اوکې اوس به موږ دلته څه کوو دغه سیټینګ به کوو لکه دلته چې موږ 200 MB ویلی. لیمټ ډیسک سپیس باندې به کلیک وکړو. مطلب آخري حد موږ ټاکو په ډي ډرایو کې د احمد دپاره 200. دلته به راشو MB به انتخاب کړو. وارننګ لیول ورته انتخابو 150 MB کې 150. ګوري لیمټ خو هغه آخري حد شو. وارننګ لیول کوم لیول دی؟ وارننګ لیول هغه لیول دی لکه د مثال په ډول موږ د کمپیوټر ته وویلې چې احمد دپاره ډي ډرایو مکمل څومره کا 200 MB کا. خو وارننګ لیول ورته ورکه په 1.5 MB کې. مطلب څه دی؟ کله چې د احمد 1.5 MB ډیټا په خپل کمپیوټر کې ثبت کوي نو اډمین دپاره به یو وارننګ څنګه ځي د لوګ فایل په شکل باندې به ورځي. موږ دا په دې ځای کې څنګه کوو؟ اوکې کوو. احمد دپاره دا سیټینګ وشو. دلته تاسو وګورئ احمد دلته تاسو لږ داسې غټ کړم. دلته وګورئ احمد دپاره سیټینګ وشو. 200 MB مکمل لیمیټیشن ده یعنی دینه اضافه ډیټا نشي ثبت کولی. وارننګ لیول ورته 150 MB ده او 0 بایټ تر اوسه پورې استفاده کړی. ځکه 0 بایټ تر اوسه پورې احمد بیچاره خپل کمپیوټر ته خپل یوزر باندې نه داخل شوی. نو دا سیټینګ چې کله موږ وکړو کوټا انټریز کې اوس راځو دې ځای ته. دلته موږ ملګرو 2 آپشن لرو. لومړی log event whenever a user exceeds their quota limit. موږ د احمد دپاره په ډي ډرایو کې مکمل کوټا لیمټ څومره ټاکلی دی 200 MB. 200 MB نه زیاته ډیټا احمد نشي ثبت کولی. کله چې 200 MB پورې ډیټا احمد په دې ډرایو کې ثبت کړه یعنی دا اپشن موږ اوکې که. اوس به څه کیږي؟ یو لوګ فایل به اډمین ته ورځي. ګورئ اډمین ته به څه ورځي؟ اډمین ته به یو لوګ فایل ورځي. لوګ څه ته ویل کیږي؟ لوګ فایل. لوګ فایل په حقیقت کې معلوماتي فایلونه وي چې چا دپاره ورځي؟ د اډمین دپاره ورځي تر څو اډمین د خپل کمپیوټر په اړه باندې معلومات پیدا کړلی شي. نو کله چې احمد 200 MB ډیټا ثبت کړي او موږ دا لومړی اپشن انتخاب کړی وي نو یو لوګ فایل به احمد ته ورځي. احمد ته به اډمین ته به ورځي. وبښئ اډمین ته به وایي چې احمد 200 MB ډیټا څنګه کړله؟ ثبت کړله. او که د دویم اپشن مو انتخاب کړی وي موږ تاسې دلته وارننګ لیول 150 MB ټاکلی وو. څومره ټاکلی وو؟ 150 MB. نو اوس چې کله موږ د دویم اپشن انتخاب که او احمد خپل دغه وارننګ لیول هم څنګه که کراس که نو بیا به هم یو لوګ فایل د اډمین دپاره څنګه کیږي؟ ورځي به. ګورئ اډمنسټریټر چې وي د کمپیوټر څارونکی وي، کمپیوټر کنټرولوي، کمپیوټر فعالیتونه ګوري چې کوم یوزر څه کوي، څه ترسره کیږي په کمپیوټر کې. نو دلته چې کله لوګ فایل اډمنسټریټر ورځي د همدې په خاطر ورځي